ټرمپ امریکایي ځواکونو باید افغانستان کې دغه یو کار نه وای کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په تړاو د ولسمشر بایډن پر پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې امریکایي پوځیانو باید د بګرام هوایي اډه ساتلې وای. ټرمپ له هندي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې بګرام هوایي اډه د چین له اټومي اډې د 1 ساعت مزله په واټن پرته ده او امریکا باید یا د اډه په خپلې ولکې کې ساتلې وای. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې امریکا افغانستان کې د 85 میلیارډو ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات پریښي چې په وینا یې دا کار باید نه وای شوی. د افغانستان اسلامي امارات که څه هم د ټرمپ پر وروستیو څرګندونو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې منلې وه چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات ورپاتې دي. دا اوس زموږ د دې وخت خبر، تر بیا هم ښې چارې.